الله د دې اجي صاحب نم سا پټکو باسي الله د دې اجي صاحب نم سا پټکو باسي دا چې په ګیره لاس وخی تسبو نه ټکو باسي دا چې روان دی او په لاسو کې پنسي اخلي دا بډور جی په روغو کې پیسې اخلي بشر نزبرګ د خود زړه کور کې شیطان ساتي چنجي اوخره چې پردي کورونه روان ساتي په عشق کې مې شیندلی د خپل ځان دا نوانه تکړه شه لا مې نور که په لړزان دا نوانه په عشق کې مې شیندلی د خپل ځان دا نوانه تکړه شه لا مې نور که په لړزان دا نوانه د شعر ښایست دپاره چې توخین کړي د عالم محشر کې به دې وویني ایمان دا نوانه السلام علیکم ګرانو کتونکو سلامونه او نیکې هیلې ومنئ پروګرام پیرزونې سره یو ځل بیا زه ستاسو کوربه محمد شاه خان دلکش حاضر یم ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده پروګرام پیرزونې همیشه دپاره دا هڅه کړې ده دا زیار یې ویستلی چې د کار شاعران او د معیار شاعران راوچت کړي په دغې سکرین یې تاسو ته وښیي په دغې لړ کې راسره د دې دور د پښتنې معاشرې زلمی شاعر نوجوان شاعر چا چې د پښتو ژبې دپاره بلها کار کړی دی زه به دا ووایم چې د پښتو ژبې دشمنانو لی ډېر سخت سخت جوابونه ورکړي تاسو به یې پیژنئ سجاد هوتي صاحب کوم چې د مردان هوتي سره تعلق ساتي دیو سره به د دیو په ژوند باندې خبرې کوو دیو نه به نوي کلامونه هم اوري راځئ چې د ټولو نه مخکې ورته پروګرام پیرزونې کې هرکلی او ستړي مه شو ووایو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ستاسو هم ډېره مننه کوم دلکش صاحب ایاز داودي صاحب هم ډېره مننه کوم زموږ کلي ته راغلي او هرکلی به ما ته نه وایې د پښتو رنګه داسې ده چې زما کلي ته راغلي نو د زړه د تله زه تاسو ته په خیرالی ویم هر کله راشئ دومره لرې نه راغلي نو زه تاسو ته ډېر خوشحاله یم ډېره مننه کوم سجاد هوتي صاحب دا ستاسو کمال دی دا ستاسو لویي ده چې دغه انداز سره تاسو خبرې کوئ الټه تاسو موږ ته هرکلی وایئ ډېره مننه مو کومه سجاد هوتي صاحب دې کې خو شک نشته دی چې تاسو د پښتو ژبې دپاره لګیا یې کار کوئ په پښتو ژبې د پرمختګ دپاره لګیا یې او د خلکو زړونو کې مو ځان له ځای جوړ کړی د شعر په وجه باندې د اخلاقو په وجه باندې خو پیرزونې مینوال به څه داسې ډېر وي چې تاسو به په اول ځل باندې په دې سکرین باندې ګوري هغه ته ووایي چې هوتي صاحب څوک دی د کوم ځای سره تعلق ساتي سجاد هوتي د مردان سره تعلق لري او تاسو چې کومې خبرې وکړلې نو الله دې وکړي چې په حقیقت کې په ما کې راشي کمزور یو خو زموږ مثال د مصر په بازار کې دا هغه بوډۍ وی چې هغه ځان په څه طریقه د یوسف په خریدارو کې شمار کوي نور دومره دغه مو نشته طاقت مو نشته دا کوم چې تاسو بیان که خو رب نه مې دا درخواست دی رب ته مې دا سوال دی چې ربه څومره ژوند چې دی راکړی دی نو دا ټول ژوند څومره صلاحیتونه چې دي نو دا مې د پښتو او د اسلام دواړو دپاره استعمال شو نو زه پرې ډېر خوشحاله یم الله دې وکړي چې همدغه شان وشي سجاد هوتي صاحب دا راته ووایي چې یو وخت چې په پنجاب کې یو شاعر پښتنو پسې سپک الفاظ استعمال کړل خپل شعرونو کې او هغې له تاسو جواب ورکړو سجاد هوتي صاحب دې نه مخکې په سوشل میډیا باندې نه و راغلی د هغې وجه څه وه او بیا داسې اکدم څنګه راغلی سوشل میډیا سره اوس هم زما ډېر شوق نشته یا خو دا زما کمزوري ده خو هغه چې کوم نظم خبره تاسو وکړله نو هغه نظم ما انتظار کړو چې کله دا د اختر ورځ و دغه شو ما په خپله باندې کتلی په پاکستان ټلویزیون باندې چونکې سرکاري ټلویزیون و پرایویټ ټلویزیون یې هغه د پیسو دپاره هغه خلک هر څه کوي خو چونکې په پاکستان ټلویزیون باندې زموږ د ټولو قومونو یو عمره حق دی او دا د ټولو قومونو په شریکه باندې ملکیت دی نو بیا په سرکاري ټلویزیون باندې د دې خورې چې څومره حقدار پنجابي دی دومره پښتون هم دی او هغه پسې ملنډې کېږي نو دغه ما نه برداشت نه شوه ورځ نیمه ما انتظار وکړو چې زما مشران شته شاعران شته نو هغوی به شعر په ژبه کې څه ناڅه ووایي نو کیدای شي چې ډېرو ملګرو ویلي مي په څه ناڅه شکل کې هڅه کړې خو بیا ما وی چې
چې جواب ورته ډېر ضروري دی نو ما چې کم دی نو په هغه ټایم کې هغه ته جواب چې کم دی نو هغه ولیکه نو هغه ملګرو ډېر زیات خوښ کو د ټولو مینهوالو ډېره زیاته مننه کوم چې ډېره مینه یې ماته راکړله او زه ډېر ونازولم په هغې باندې. سجاد هوتي صاحب خبرې به هم کو ستاسو نه به شعرونه هم اورو نن به د پیرزونې مینهوالو سره څه شریکوئ نه وي کلام به د سره شریک کما ارشاد وږي جنت کې هر نعمتو دا دم نه گیر چاپیره جنت کې هر نعمتو دا دم نه گیر چاپیره خو دم بتاویدلو د غنم نه گیر چاپیره جنت کې هر نعمتو دا دم نه گیر چاپیره خو دم بتاویدلو د غنم نه گیر چاپیره په ګڼو مینانو کې د چا غېږې له لاړ شي په ګڼو مینانو کې د چا غېږې له لاړ شي ناسواړه دي د یو ښکلي صنم نه گیر چاپیره په ګڼو مینانو کې د چا غېږې له لاړ شي ناسواړه دي د یو ښکلي صنم نه گیر چاپیره په یو ځمکه خپه شم چې هره ډډه سوځي په یو ځمکه خپه شم چې هره ډډه سوځي اورونه دي بلیږي د تورخم نه گیر چاپیره او بیګا مې خوب لیدلی دی د دې تعبیر به څه وي بیګا مې خوب لیدلی دی د دې تعبیر به څه وي ډولونه سرناګانې دي ماتم نه گیر چاپیره او مسکا د هنري ده ماتولو ته به یې جوړ کړي مسکا د هنري ده ماتولو ته به یې جوړ کړي بېدریغه وسوسې مې د قسم نه گیر چاپیره او حبیب چې مې پیدا شولو نو 360 بوتان پړ مخې نسکور شو د حرم نه گیر چاپیره حبیب چې مې پیدا شولو نو 360 بوتان پړ مخې نسکور شو د حرم نه گیر چاپیره ټوپک پکې آزاد دی د دې ښار انصاف ته ګوره ټوپک پکې آزاد دی د دې ښار انصاف ته ګوره او تو شوې زنځیران دي د قلم نه گیر چاپیره مننه ټوپک پکې آزاد دی د دې ښار انصاف ته ګوره او تو شوې زنځیران دي د قلم نه گیر چاپیره یادونو له مې یاره ستا د خپو خاپونه بس دي یادونو له مې یاره ستا د خپو خافونه بس دي یو څو کرښې مې تاو کړې ستا قدم نه گیر چاپیره او ډېره مننه یادونو له مې یاره ستا د خپو خاپونه بس دي یو څو کرښې مې تاو کړې ستا قدم نه گیر چاپیره سجاد وای حجي شومه طواف مې مکمل شو سجاد وای حجي شومه طواف مې مکمل شو چې وکرته تو شم ستا د چم نه گیر چاپیره جنت کې هر نعمتو د آدم نه گیر چاپیره خو آدم بتاویدلو د غنم نه گیر چاپیره واه زبردست کمال مو کړی دی لهجه مو ډېره زیاته خوږه ده الفاظ مو ډېر درانه راغونډ کړي دي الله دې وکړي چې ستاسو په ژوند کې برکت راشي او زموږ دپاره د پښتنو دپاره د پښتو ژبې دپاره دغه شان خدمات وکړي سجاد هوتي صاحب روا بغاوت ستاسو یو نظم و هغې کې تاسو هر اړخ چیړلی هغه په هر چا مو خبره کړې وه هغې کې د حاجي صاحب هم څه ذکر کېدو هغه ذکر را سره لږ بیا وکړئ حاجي صاحب باندې پکې هم شعر چې الله د دې حاجي صاحب نم سا پټکو باسي الله دې دې حاجي صاحب نم سا پټکو باسي دا چې په ګیره لاس وخي تسبو نه ټکو باسي دا چې روان دی او په لاسو کې پنسي اخلي دا بډور جي په روغو کې پیسې اخلي بشر نزبرګ د خو د زړه کور کې شیطان ساتي چینجي یې اخره چې پردي کورونه روان ساتي واه زبردست سجاد هوتي صاحب کمال ستاسو په الفاظو کې ستاسو په شاعرۍ کې زړه م غواړي چې ډېر زیات خبرې در سره وکړو ډېر زیات معلومات درنه حاصل کړو شعرونه درنه واورو پروګرام وخت کم دی د بده مرغه او پروګرام به راغونډو خپل اخرنی غزل را سره شریک کړي بیا پروګرام راغونډو کلام به درته ووایم ارشاد د تورو سترګو په خنجر قتل او قتال دی وکړو کمال دی وکړو د تورو سترګو په خنجر قتل او قتال دی وکړو کمال دی وکړو نور علا نور د دواړو روزو منځ کې خال دی وکړو کمال دی وکړو د تورو سترګو په خنجر قتل او قتال دی وکړو کمال دی وکړو نور علا نور د دواړو روزو منځ کې خال دی وکړو کمال دی وکړو د شرمخانو او لیوانو درندو کلی کې د پابندو کلی کې د شرمخانو او لیوانو درندو کلی کې د پابندو کلی کې باتوره یاره صبر نشوي او وصال دی وکړو کمال دی وکړو
او ما درته زړه بخلی او ته دې د لاس نښه غواړې ما درته زړه بخلی او ته دې د لاس نښه غواړې دومرې پکلکه غواړې در واخله ونیسه تپوس د خپل رومال دې وکړو کمال دې وکړو او تا ته خو کفر ښکارېدو او نن لمنه نیسې لمانه زنه نیسې تا ته خو کفر ښکارېدو او نن لمنه نیسې لمانه زنه نیسې صد تعجب منکر عشق د مینې سوال دی وکړو کمال دی وکړو او ولاړه تور شپه د تور حبشي په غږ سبا شوه ولاړه تور شپه د تور حبشي په غږ سبا شوه پړک شو فقر رڼا شوه ښه شوه رسوله چې اذان په تور بلال دی وکړو کمال دی وکړو او د طریقت په جیلخانه باندې بندي سجاده نقش بندي سجاده د طریقت په جیلخانه باندې بندي سجاده نقش بندي سجاده قلندري شوې چې د پیر مخ کې دمال دی وکړو کمال دی وکړو د تورو سترګو په خنجر قتل او قتال دی وکړو کمال دی وکړو نور لا نور د دواړو روزو منځ کې خال دی وکړو کمال دی وکړو واه حقیقت دی چې کمال مو وکړو سجاد هودي صاحب دغه الفاظ دغه ټکي یا دغه شاعرۍ له مو کتابي شکل ورکړی دی که نه فی الحال خو مې نه دی ورکړی او انشاءالله تعالی ډېر زر به مخې ته کتاب راشي انشاءالله الله دې وکړي چې ستاسو کتاب راشي مارکیټ ته زموږ مینوال دې خوندونه